کله چې څوک لړم وچیچي نو په هغې دوران کې به تاسو څه کوئ په کور کې؟ کله هم چې انسان لړم وچیچي نو هغه زهر کم چې په لړم کې وي اکثر د هغه په زړه او په اعصابو باندې اثر کوي. خو د دې نه د بچ کېدو دپاره به تاسو مریض ته ووایئ چې تاسو په سکون شئ او ډېر زیات حرکت مه کوئ. دویم دا چې کوم ځای ورته چیچلی دی هغه ځای به تاسو په صابون باندې بار بار ورته ووینځئ. او دریم دا چې مریض ته به ووایئ که چېرې د هغه لاس یې چیچلی وي نو ورته وبه ووایئ چې د زړه د سطحې نه لاندې دا ونیسه چې زړه طرف ته دغه زهر زر نه ځي او په بدن کې نه خورېږي. او څلورم دا چې کوم ځای ورته چیچلی دی هغه ځای باندې که چېرې درد او پړسوب وي نو د واورې نه به کپړه تاو کړئ او هغه ځای باندې به ورته بار بار کیدې 10-15 منټو دپاره چې درد او پړسوب کم کړي. او که چېرې په ګوتو یا په لاسو یې چیچلی وي د هغه په لاس باندې ګوتمې وي یا کپړې تنګې وي نو هغه ترې وباسئ. که چېرې پړسوب را شروع شي نو بیا ویستو کې ډېر زیات تکلیف وي ورته. او کله چې څوک لړم وچیچي نو په هغه دوران کې دا غلطي تاسو هرګز مه کوئ چې په کوم ځای باندې لړم چیچلی وي په هغه ځای باندې تاسو خپله خوله کیدئ او هغه زهر کم وي چې انسان ته بولی وي هغه تاسو په خوله باندې راکش کولو کوشش کوئ او دا هرګز نه کیږي او دا غلطي مه کوئ. دویم دا که چېرې هغه ځای اکثر ډېر انسانان کټ کي او سورې کي په ستیره څیز باندې نو دا یو غلطي دی دا هم هرګز تاسو مه کوئ. او دریم دا چې د هغه ځای نه تاسو سخته کپړه یا رسۍ یا ټورنیکټ وغیره مه بندوئ او مه یې تړئ چې دا غلطي هرګز مه کوئ کله چې څوک لړم وچیچي. کله چې دا علامات په مریض باندې راشي کله چې لړم چیچلی وي نو په دې دوران کې تاسو ته ضروري ده چې ډاکټر یا هسپتال ته یې تاسو بوځئ. اول کله چې هغه ته په ساه اخیستو کې ډېر زیات تکلیف وي او ساه نشي اخیستی او ساه یې بنده کېږي. دویم دا چې د هغه د زړه دړکن ډېر زیات تېز شي کوم ته چې ټیکیکارډیا ویلی شي. او دریم دا چې په هغه باندې ډېر زیات بېچیني او ګبراهټ راشي. یو خو هسې انسان ویرېږي د هغې نه علاوه چې کله ډېر زیات شي پرې. او څلورم دا چې کله په هغه باندې خوله ډېره زیاته را شروع شي. او پنځم دا که چېرې ماشوم یې چیچلی وي هغه ډېر زیات بې ارامه او بېچینه وي نو بیا هم تاسو ته ضروري ده چې هغه تاسو هسپتال یا ډاکټر ته وښیئ. نو که چېرې دا معلومات انفارمیټیو وي د خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. دغه شان معلوماتو دپاره زموږ پاڼه ښکلولی شئ او که چېرې خالد سراجي تاسو ته پکار وي نو هغه هم زموږ نه په وټساپ باندې اډر کولی شئ. شکریه، الله حافظ.